عطا محمد نور عبدالله ته تازه سخت پیغورونه ورکړو. عطا محمد نور د قرآن کریم له انځور سره عبدالله ته تازه څه لیکلي همدلته یې راسره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام مې ومنئ، وخت مو نیکمرغه. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایوي مشر او د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور یو ځل بیا پر خپل پخواني ملګري او اوسني حریف عبدالله باندې لفظي ګزارونه کړي. نوموړي پر خپله فیسبوک پاڼه د عبدالله د لوړې د مراسمو یو انځور خپور کړی چې نوموړی پکې له قسم وروسته قرآن کریم ښکلوي، خو عطا محمد نور د یو آیات شریف په مصداق هغه ته اشاره کړې چې ګواکې په قرآن کریم یې رشخند وهلی. عطا محمد نور په لنډ پیغام کې ویلي نادرشاه پر قرآن کریم لاسلیک او قسم وکړ او حبیب الله کلکاني ووژه چې د ده په وینا نن هم په نادر غدار یادیږي. عطا محمد نور پوښتنه کړې ده اوس چې عبدالله د زرګونو خلکو او نهبګانو مخې ته په قرآن کریم د تحلیف مراسم وکړل او قسم یې وکړ، قرآن کریم یې ښکل کړ او میلیونونه انسانان یې ځان ته مخاطب کړل. اوس پر خپل قسم اوړي نو ده ته باید څه نوم واخیستل شي. عطا محمد نور په دې هکله قضاوت خلکو ته سپارلی، خو ویلي دي چې د ده څرګندونې به دوام وکړي. تر دې وړاندې هم عطا محمد نور په یوه فیسبوکي پوسټ کې لیکلي وو چې د عبدالله د لومړي صدرات غوښتنه د سولې په چوکۍ بدله شوې. عطا محمد نور چې په 2014 کال کې په ټاکنو کې د عبدالله سرسختی پلوي و، څو ورځې وړاندې په ډاګه کړه چې تازه مخالفتونه یې له دې امله له عبدالله سره دي چې کله د بلخ له ولایت څخه لرې کېده نو دا د ده پر ناموس برید په معنا و، خو عبدالله یې ننګه ونه کړه او دا به هیڅکله هیر نه کړي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.